زموږ هیواد په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په ټولو برخو کې الحمدلله ډېر پرمختګونه لري. نظامي برخه کې تاسو ولیدل چې دا څه وخت چې زموږ د افغانستان د پاکستان د پوځي رژیم سره ستونزه راغلې ده، په لومړي وار باندې افغانستان حتی اسلام آباد او پېښور او بلوچستان او نورې سیمې مستقیم هدف وګرځول. دا د دې څرګندویي کوي چې زموږ او ستاسو نظام او حکومت دا په نظامي برخه کې پیاوړی دی او په دې برخه کې څو چنده لکه څنګه چې موږ په غنیزو پروژو کې اسلامي امارت کار کوي، په نظامي برخه کې څو چنده تر دې هڅې او کوششونه روان دي چې په دې برخه کې موږ د خپلې خاورې، د خپل حریم او د خپلو ارزښتونو دفاع په ښه توګه باندې وکړلی شو.